یوې خواته د افغانستان او د هند اړیکې دي چې ورځ تر بلې پراخیږي. افغانستان او هند د تاریخ په اوږدو کې ښې اړیکې لري او بل په عموم کې نظرونه دا دي د افغانانو چې هند همیشه په افغانستان کې د بیا رغونې دپاره کار کړی، هیڅ وخت یې داسې څه نه دي کړي چې هغه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وي. که څه هم په تیرو 20 کلو کې ملامتي ورګرځي چې د مرکزي حکومت پر ځای د اشخاصو ملاتړ هم کاوه، خو بیرته هغه سیاست له منځه تللی. د مرکزي حکومت سره یې ورځ تر بلې اوس اړیکې پراخیږي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت په کوربهتوب د دواړو خواو د بهرنیو چارو استازو ګډون درلود چې د اړیکو د پراختیا په برخه کې خبرې کړي. بل پلو بیا د افغانستان وزیر هم هندوستان ته سفر درلود چې هلته یې د هند او د افغانستان د اړیکو په لا پراختیا باندې خبرې کړي دي. اما له دې سره په څنګ کې بیا د افغانستان بل ګاونډی پاکستان د چې د تاریخ په اوږدو کې کوشش د دې کړی چې څنګه باید افغانستان ته ستونزې رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د هرې واکمني لخوا په وار غوښتنه د دې سوي چې موږ غواړو له پاکستان سره ښه روابط ولرو، اما برعکس د خپلو ژمنو بیا پاکستان په افغانستان کې لاسوهنې درلودې یا دا چې بحران ته همیشه زمینه مساعده کړې. نن هم له یوې خوا د افغانستان سره د ښو اړیکو خبره کوي، له بلې خوا بیا هغه څه کوي چې د افغانستان د بدبختي یا بحران سبب ګرځي. که هغه تیری ده پر افغان خاورې باندې چې په وار خلاف د ټولو اصولو پاکستان کوي، یا د هغه افرادو ملاتړ ده چې عملا د افغانستان له اوسني نظام سره مخالفت لري، یا هغه مسایل دي چې ټول خلاف دي ګاونډیتوب د حاصل اسلام خلاف او همداراز د ټولو قوانینو خلاف اقدامات چې پاکستان کوي. تازه د پاکستان د لومړي وزیر لخوا بیا تور پر افغانستان پورې سوی چې وایي هندوستان او افغانستان په ګډه سره د پاکستان د ناامني په تړاو لاس لري. اما اسلامي امارت بیا په ځواب کې دا وایي چې دا ټول تورونه بې ځایه دي، موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو او نه چاته د مداخلې حق ورکوو چې د بل هیواد پر ضد استفاده سي. د نن شپې تاوده بحثونه مو د افغانستان، هندوستان او پاکستان اړیکې دي. راسره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی جاوید مومند، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی او راسره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی عاطف مختار. د تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. په سلامونو مو هرکلی کوم، تاسو ته زه روح الله رضی تاوده بحثونه وړاندې کوم. مختار صاحب، تاسو د هند او د افغانستان د اړیکو په تړاو څه وایاست چې اوس وخت کې څنګه دي روابط؟ او سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان معزز اولس ته. وعلیکم السلام. تر ټولو د مخه باید دا ویل شي چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی او د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې حق لري چې د هند، متحده ایالاتو، روسانو او چینانو سره هر ملک سره خپل روابط ولري. دا روابط د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان لپاره حیاتي مهم او ضروری دی. تر کوم ځای پرې چې دا د پردیو استخباراتو د پروپاګاندا اساس او محور ګرځېدلی چې افغانستان هر چیرې هر ځای کې خپل روابط ټینګوي. پاکستان غواړي هلته خپل دریځ مطرح کړي. آیا موږ پاکستان ته دا ویلی چې تاسو د چینایانو سره او د امریکایانو سره متوازن روابط لرئ، د دې لپاره چې پاکستان وژغورئ؟ دویم موضوع دا دی چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ او په ژیوپولیټیک لحاظ یو انزوا سره مخامخ کیږي. کله چې افغانستان د هندوستان سره نږدې کیږي، هغه پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان به دوی لپاره تهدید وي. افغانستان د دوی لپاره تهدید نه دی. بله، د هند او د افغانستان روابط په کوم اساس دي؟ معیار څه شی دی د دغه اړیکو؟ د هند او د افغانستان معیار هغه دی چې دوه ملکونو د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې خپل منافع ته ګوري.
زموږ ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان شتون لري دا دی چې موږ باید د هند سره ښه تعلق ولرو. که تاسو د جمهوریت د وخت هغه پانګونه په افغانستان کې وګورئ نو د نتیجې ته رسیږي چې هند تر ټولو زیات تر قوي ملک چې په افغانستان باندې پانګونه وکړل. نن هغه صورت او هغه شرایط تغییر موندلی. هغه دا دی چې افغانستان د سیمې سره غواړي داسې تعلق ولري چې هغه خپل اقتصاد محور سیاست باندې منتج وي. دویم دا دی ځکه چې کله د پاکستان موضوع مطرح کوم ته نقطه لرم، کله چې پاکستان د افغانستان محصلین جیلونو ته چی، کله چې زی یو ډاکټر د شفاخانه نه اوچتای او بیا بندي کوي، کله چې پاکستان د فرضي کرښه تړي، کله چې پاکستان افغانستان ته د تروریزم نوم ورکوي، کله چې پاکستان په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بقا او د سلامت په مخالفت باندې لابي کوي، آیا افغانان حق نه دي چې د خپل بقا سره خپل ستراتیژیک تعلقات د نړۍ سره ولري؟ خدا قطعا د معنا نه لري چې افغانستان دی پاکستان پر ضد دی، بلکې دا روابط د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې د افغانستان سیاسي حق دی. ستانکزی صاحب، پاکستان له افغانستان سره څه کړي په تیرو 5 کلو کې او هندوستان څه تر سره کړي دي که مقایسه سي د دواړو سره روابط؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه د مخه ستاسو دوه قدرمنو میلمنو هر یو استاد د پانتون جاوید مومند او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو څېړنو محترم رئیس عاطف مختار ته او تاسو ته او د افغانستان ټول خلکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. البته د افغانستان او د هندوستان ډیره پخوانۍ دوستی سیاغه هم ستراتیژیکه هم عنعنوي روابط دي، هم د حیاتي مرستو او کومکونو، هم د پانګې اچونې د افغانانو سره یا د افغانستان حکومتونو سره دا تر اوسه پورې ادامه لري. دا نه تنها چې یو کال 2 کال 10 کال دا له ډیرو لسیزو را په دې خوا د موږ سره ډیر ښه روابط درلودل، با وجود دې چې هندوستان زموږ ګاونډی نه ده او زموږ منطقوي دوست ده. هغه چې مختار صاحب دا عاطف صاحب دا ویلي چې د بین‌المللي قوانینو په چوکاټ کې او د تماما اصولو په مطابق موږ کولی سو دا حق لرو چې د هندوستان سره خپل دوستي جاری وساتو. هندوستان په 5 کلو کې له افغانستان او افغانانو سره څه کړي او پاکستان څه تر سره کړي دي؟ هندوستان په هغه ایجاد د امارت اسلامي نه تر اوسه پورې موږ ته په سلګونو ټنه مواد ارتزاقي را لېږلي، پاکستان په لسګونو ټنه بمونه په موږ ورولي. موږ په دغه واقعه کې ولیدل چې تقریبا 18 نفر شهیدان، 112 تنه زیات زخمیان، څومره مواشي له منځه لاړل، څومره کورونه ونړېدل فقط په یوه حمله کې د پاکستان. دا څه شلو نیم زیات یا وایي حملې په موږ کړي دي او د دې علت او موجب دا ده چې پاکستان زموږ عنعنوي دښمن ده، زموږ د ستراتیژیک دښمن ده او موږ ته د ستراتیژي د جوړه کړې وه او هغه اوس هم ادامه لري د افغانستان په مورد کې. او هندوستان بیا څنګه ده؟ هندوستان موږ ته ګوري شفاخانې زموږ په خدمت کې دي، ارتزاقي مواد خوراکي موږ ته رالیږي، ښه روابط له موږ سره پالي، د موږ په کورنیو چارو کې مداخله نه کړي، نه کوي، نه اراده لري. دغه آخري راشه او درشه چې د افغانستان مسؤلین هندوستان ته او د هندوستان مسؤلین افغانستان ته تګ راتګ کړی کوي، دا ټول سبب د دې چې پاکستان اور اخیستلی او پاکستان په دې شوم نیت چې همیشه د افغانستان او د افغانانو په مقابل کې درلود، دا فکر کوي چې گویا افغانستان او هندوستان کې روابط خسي، بیا به د مو په وګړي کې مداخله نورم زیاته سي. الان کې دا څه نه ده، هندوستان خو په پیړیو را په دې خپل موږ سره روابط لري، اما د پاکستان مسایل د امنیتي داخلي دغه د امنیتي دغه وضعیت اقتصاد دا خو ډیر کم وخت کېږي چې را برسېره سوي دي، ګرچې په هغه د افغانستان د خلکو په سر دوی پروژې اخیستلې، کومکونه ورته راتلل، ان تر دې چې بم اټومي جوړ کړ، اما بعد د دې چې کومکونه به باندې بند شو، دغه ټول امنیتي مسایل هلته
راپارېدلي دي، اقتصاد خراب شوی ده چې په دې کې خپله د پاکستان پوځ ګرم ده، ځکه څومره پښتانه او څومره بلوچان یې ووژل، څومره ورانۍ وکړې چې بالاخره دوی په مقابل کې ورجګ شول او اوس د مهار کېدو قدرت پاکستان پوځ نه لري. کراچي کې برید وسو، د برید شاته دوی یو کس ونیوه، وایي دا افغان د دغه څیره او هغه هویت له ورایه ښکاري چې دا افغان نه پاکستانی ده. دغه ډول کارونه پاکستان څومره ترسره کړي او نن نړۍ او سیمې ته څومره هغه اصلي څیره ښکارېږي؟ پاکستان یو تقلبکار، یو جعلکار مملکت ده. کولی شي چې 10 رقمه تذکرې د افغانستان په نامه جوړې کړي او ویې خلکو ته دا په افغان ده. اما داسې د پاکستان څیره ټول دنیا ته معلومه ده چې یوه ترهګره څیره ده، با وجود دې چې بعضې ممالک چې پاکستان سره روابط لري، هغوی په دې مورد کې چې پاکستان چې د هغوی ګټې خویندې دي پاکستان سره ښه روابط لري، اما غیر له دې نه ټول نړۍ ته معلوم دي، امریکایانو ته داسې معلوم دي لکه لمر چې پاکستان یو ترهګر هېواد ده. داسې څه نه ورته وایي او تنقید نه پرې نیسي. علت یې دا ده چې پاکستان بیا هم همغه شیطاني سیاست چې لري او هغه د هغوی ګټې چې دي په پاکستان کې د هغه دپاره فشار نه پرې راوړي. مننه کوم. مومند صاحب، که راسو د پاکستان او د افغانستان او د هند اړیکو ته، افغانستان واضح اعلان کوي چې له هیڅ چا سره مشکل نه لرو، موږ غواړو چې اقتصاد محوره سیاست په اساس باندې ښې اړیکې ولرو. که هند سره غواړو چې ښه روابط ولرو، پاکستان سره موږ په وار وار دا غوښتنه کړې، اوس هم غواړو چې ښه روابط ولرو. ولې هغه څه چې عملا افغانان یې ګوري یا ترسره کیږي، هغه څه چې هند کوي له هغه څخه په عموم کې افغانان راضي دي چې هغه عمل منفعه کارونه دي، اقتصادي مرستې دي، یا هغه څه کوي چې هغه بشر لومړیتوبونه دي، لکه ستانکزي صاحب چې اشاره وکړله. یو ښه مثال چې افغانان یې وړاندې کوي، ملي بسونه موږ درلودل چې د هند لخوا ډېر مجهز و ښه ملي بسونه کومک سوي وو، په سلګونه وو، هیچا په یو کونج کې ونه لیده چې د دې کوم څه لیکل سوي. ولې د پاکستان څو بسونه له افغانستان سره مرسته، د بسونه اوس په هر کونج کې لیکلي وو چې زنده باد د افغان پاک دوستي. بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو وایم چې رښتیا هم افغانستان خو مشکل نه لري چا سره، خو دا نور هیوادونه دي چې افغانستان سره مشکل لري. افغانستان یو خپلواک آزاد هیواد دی او د خپل ملي ګټو پر بنسټ باندې هیوادونو سره اړیکې نیسي او هیوادونه هم د نورو هیوادونو د ملي ګټو د خواخوږۍ لپاره له دوی سره مرسته نه کوي، که هغه افغانستان ده که هغه بل هر یو هیواد دی. د هغوی ملي ګټو ته په کتو سره، شرایطو ته په کتو سره، نړیوالو شرایطو ته په کتو سره هیوادونو سره اړیکې نیسي. هندوستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې موږ او تاسو ورسره تاریخي اړیکې لرو او په دې لړ کې که تاسو وګورئ هندوستان ډېر کم و چې د افغانستان په ځینو مسایلو کې دخالت کړی وي. نور همیشه افغانستان سره په اقتصادي برخه کې، په عمراني برخه کې مرستې کړي دي او کومک کړی دی. بدبختانه بل ګاونډی چې زموږ هغه اوږده پوله هم ورسره لرو او ځینې ستونزې هم ورسره لرو، هغه د تاریخ په لړ کې وګورئ په افغانستان کې مداخله کړې، ځکه سیاستونه فرق کوي، ملي ګټې فرق کوي د هر هیواد. پاکستان همدا غواړي چې په افغانستان کې افغانستان بې ثباته وي، افغانستان ناامنه وي او افغانستان د پرمختګ په لور لاړ نشي. ولې هندوستان برعکس فکر کوي، هغه وایي که چیرته افغانستان یو مقتدره هیواد شي، افغانستان د یو اقتصاد خاوند شي، دا د هندوستان په ګټه هم دی، د سیمې په ګټه هم دی. تاسو ګورئ، زه مخکې تاسو پوښتنه وکړه، زه به دا یو لنډه مقایسه وکړم. هندوستان راځي روغتون جوړوي، خو پاکستان راځي روغتون بمبار کوي، له منځه یې وړي. دا د پرمختګ خبره چې زه کوم. هندوستان تا ته ډاکټر روزي، ډاکټر رالیږي، خو پاکستان په نورستان کې زموږ ډاکټره شهیده کړه. هندوستان ستا محصلین روزي او ستا علمي بنسټونو ته کار کوي، پاکستان راغی په کونړ کې، په ځینو ننګرهار کې، په ځینو ځایونو کې حتی پوهنتونونه یې بمبارد کړل، محصلین یې له منځه ویوړل. اوس تاسو دا مقایسه وکړئ چې هغوی څه غواړي او دوی څه غواړي. هغه غواړي د افغانستان پرمختګ، هغه غواړي د افغانستان په ځان بساینې، او پاکستان غواړي چې افغانستان باید پرمختګ ونه کړي، افغانستان باید شاته پاتې شي. افغانان باید هغه چا ته لاس ورکړي چې عمل کوي، که هغه څوک چې شعار ورکوي. افغانان خو په عموم کې پیژني د خپل اوس دښمن، چې زما دښمن څوک دی او دوست څوک دی. افغانان باید هغه چا ته لاس ورکړي چې هغه په سخته کې ورسره ودرېږي.
افغانان هغه چاته لاس نه ورکوي چې هغه په سخته کې نور هم تازه پي او افغانان په دې پوه دي چې څوک دی په سخته کې ماته لاس را کړی او څوک دی ګوري په اوس وخت کې افغانستان دا حق لري چې هر هیواد سره اړیکې ونیسي هر هیواد سره اړیکې جوړې کړي. پاکستان خفه کیږي چې ولې له هند سره ځکه خفه کیږي چې پاکستان په لومړیو کې کله چې اسلامي امارات راغی پاکستان په لومړیو کې دا فکر کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست به زما په واک کې هر هیواد سره چې زه غواړم هر هیواد چې زما خواخوږی دی هر هیواد ته چې زه غلامي کوم افغانستان باید هغه چا سره اړیکې ونیسي نورو هیوادونو سره چې زما اړیکې ښې نه دي زما دښمن دی افغانستان باید ورسره اړیکې ونه نیسي. پاکستان چې په دې پوه شو چې افغانستان خپلواکه هیواد دی آزاده هیواد دی چاته حق نه ورکوي افغانستان چې د 45 کاله جګړې تېرې کړې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره یې تېرې کړي دي افغانستان چې هر هیواد سره غواړي اړیکې ونیسي هغه کولی شي. د همدې لپاره و چې پاکستان نور ناهیله شو پاکستان آخرین آپشن د هغه د جګړې آپشن و چې تاسو ولید اکثره ځایونه یې بمبارد کړل ملکي کسان یې په نښه کړل روغتونونه یې په نښه کړل ځکه چې ناهیله شو چې نور افغانستان خپلواکه ده هر هیواد سره اړیکې نیسي. اوس پاکستان له هند سره مشکل لري زه ولې له هند سره مشکل ولرم ستا ګټې ایجابوي نه چې ته په هند سره اړیکې ونیسي ولې زما ګټې دا ایجابوي چې زه باید هند سره ښې اړیکې ولرم زه هند سره باید اقتصادي اړیکې ولرم زه هند سره باید سیاسي اړیکې ولرم زه باید دا انزوا نه ځان وباسم. افغانستان غواړي چې پراخې اړیکې له هیوادونو سره ولري. پاکستان چې اوس انزوا سیاسي انزوا ته تللی دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان د باندې لاره لاړ شي. پاکستان تاسو ویل چې هڅه د دې کوله چې له افغانستان سره ښه سي د هند په مقابل کې افغانان ودرېږي خو داسې ونه سو بالاخره جګړې ته راغی. هغه څیره اصلي و د پاکستان چې ځان یې دوست ښوده که دغه څیره چې عملا د افغانستان پر خاورې تیری وکړ؟ اصلا پاکستان همیش د نقاب لاندې بله څیره ده. پاکستان تاته د دوستۍ لاس اوږدوي خو د پردې تر شا هغه ستا دوست نه دی دښمن دی. دغه اصلي څیره ده. اصلي څیره هغه نه وه. ډېرو به داسې فکر کوو چې پاکستان زموږ او تاسو خواخوږی ده پاکستان هلې ځلې کوي د دې لپاره چې افغانستان باید سیاسي انزوا نه ووځي افغانستان باید یو پرمختللی هیواد اوسي خو دا اشتباه ووته دا تېروتنه وه چې چا فکر کوه. پاکستان ستا پرمختګ نه غواړي پاکستان ستا پرمختللی هیواد افغانستان نه غواړي پاکستان نه غواړي چې یو مقتدره هیواد لکه هند غوندې د ده تر څنګ ودرېږي. پاکستان اصلي څیره دغه څیره وه چې تاسو ولید ملکي کسانو په نښه کړه شفخانه روغتونه په نښه کړي هېڅوک ترې نه په امن کې نه دي. په افغانستان کې چې هر څوک علیزی صاحب د وطن دوستۍ ناره پورته کړي په افغانستان کې چې هر څوک صادقانه کار وکړي په افغانستان کې هر څوک د پرمختګ لپاره کار وکړي هغه که فرد ده که په فردي توګه ده که په ډله ییزه توګه ده هغه په نښه کیږي هغه څوک نه پرېږدي. ولې د پاکستان لخوا په نښه کیږي معلومداره خبره ده پاکستان په دې پوهیږي. ناکامورا چا په نښه کړ ناکامورا څه غوښتل په افغانستان کې ناکامورا کوم تجارت درلوده په افغانستان کې چې تجارت یې کوه پیسې یې پیدا کولې خو هغه جاپان نه پیسې راوړلې په افغانستان کې د اوبو مدیریت نن کامې ولسوالۍ ټکه شنه ده او اوبه پکې روانې دي دا د ناکامورا له برکته ده. دلته نه پردی صادقه سړی وطن دوسته پرېږدي نه خپل درته پرېږدي. هر څوک چې د افغانستان د پرمختګ ناره پورته کړي عملي ګام پورته کړي هغه په نښه کیږي. ولې په نښه کیږي هغوی نه پرېږدي چې دا وطن په پښو ودرېږي. زه بله ورځ تللی وم بلنه یې راکړې وه جبل سراج چې دویم فاز د سمنټو د فابریکې افتتاحیه کې ده چې ملا صاحب برادر هم و نفي صاحب ډېر کسان پکې ګډون کړي وو افغانانو ګډون کړی و ډېر زیات افغانان خوشحاله سو. 15,000 ټنه په 40 ورځو کې 40 ساعتونو کې دوی تولید بلري. دا وګورئ دا د پاکستان لپاره منلو وړ نه ده. پاکستان غواړي چې یو بورۍ سمټ یې دلته په 600 روپۍ شي ولې زموږ او تاسو چې هر پرمختګ راځي بس دوی هغه پرمختګ په ځان نه مننه کوم. مختار صاحب راځو د پاکستان افغانستان او هند اړیکو ته. شهباز شریف وایي چې افغانستان او هندوستان دواړو لاس یو کړی تر څو پاکستان ته ناامني رامنځته کړي. دوی د خپلو داخلي ستونزو پړه هم پر افغانستان او هندوستان اچوي. آیا ممکنه ده په هغه تدابیرو باندې چې پاکستان پوځي رژیم یې تر خپل چتر لاندې لري افغانستان دې وکولی سي په اوس وخت کې هلته د مداخله وکړي یا دې هغه څه ترسره کړي چې دوی د ناامني لامل ده؟ زما باور دا دی چې افغانستان د چا لپاره تهدید نه دی. افغانستان د هیڅ ګاونډي لپاره ګواښ نه دی. افغانستان د یو ناپېیلی ستراتیژیک سیاست له امله غواړي چې پر خپلو پښو ودرېږي او آزاد او خپلواک روابط د نړۍ سره ولري. شهباز شریف او آصف منیر دواړه دروغ وایي او دواړه دې نتیجې ته رسېدلی چې پاکستان به په څو برخو وویشل سي.
پاکستان عملاً په نړیوال سټیج کې یو بدنام سټیج دی. 50 کاله مسلسل پاکستان د تروریزم په حمایت باندې کار کوي. پاکستان کا پرون د افغان مجاهدینو سره مرسته کول په د اساس نه و چې مجاهدین د دې ډیر خوشو، په د اساس چې خپل ستراتیژیکه لوبه په افغانستان کې ولري. نن هغه فرصت رسیدلې چې د افغانستان خلک دغه فرصت نه باید ګټه واخلي. اول پاکستان هغه لابي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان پر ضد کوي او نړۍ ته وایي چې افغانستان د دوی لپاره ګواښ دی، افغانستان تهدید دی، او پاکستان بل حسد دی چې افغانستان او د غرب په منځ کې د تقابل سیاست منځته راوړي. زمونږ هیله دا دی او باور مو هم دا دی چې افغانستان په تقابلي سیاست نه باید تعاملي سیاست خواته ولاړ شي. تر ټولو مهم او اساسي خبره دلته دا دی چې افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي او پاکستان دا غواړي چې افغانستان باید په نړیوال انزوا کې ووځي. افغانستان باید پر خپل پښو ودرېږي. پاکستان نه غواړي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. افغانستان باید خپلواک آزاد بهرنی سیاست ولري، خو پاکستان دا نه غواړي. په د اساس دی پاکستان په صراحت او جرأت دا مونږ ورته وایو چې افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی، بلکې افغانستان آزاد او خپلواک ملک دی. دویم موضوع دومی تبراسم دلته د هند او د افغانستان اړیکې په دې حد کې دي چې مداخله باید پاکستان ته وسي یا دغه په ضد استفاده سي. اول دغه پښتنه افغانستان آزاد ملک دی او د افغانستان ملي ګټې دا ایجابوي چې موږ باید د هند سره، موږ باید د امریکا سره، موږ د روسانو سره او د چینیانو سره روابط ولرو. دا هیڅ پر پاکستان تړاو نه لري. آیا موږ د پاکستان نه پښتنه کړی چې تاسو د چینیانو سره روابط لري؟ دا زموږ سره په تضاد کې دی. موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کړی چې نه ده کړی. دویم موضوع چې دا هغه ډېر اساسي او بنیادی ده، زه باید دا وکم. پاکستان تاریخ نه لري. پاکستان که په پاکستان کې پښتانه او بلوچ او مهاجرم کویم تاریخ لري، خو پنجاب تاریخ نه لري. پنجاب یو مستبده اداره ده چې د نفاق له ادرسه په ټولو پښتنو سیمو کې هم بمونه چوي، هم خلک وجني، هم د پښتنو مشران وجني، هم په لر کې وجني، هم په بر کې وجني. په د اساس هغه چې د افغانستان بقا دی، استراتیژیک نقطه غواړم دلته وایم، د افغانستان بقا دا دی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې استخباراتي او نیابتي جګړه نه غواړو. یو دویم د افغانستان بقا دا دی چې موږ غواړو یو پر خپلو پښو ولاړ یو افغانستان ولرو. ستانکزی صاحب کراسو تیرو ته د هندو د افغانستان د پاکستان او د هندستان اړیکو ته تاسو مخکې یاد کړه میلمنو ټولو په عموم کې د افغانانو نظر هم دا ده چې د افغانستان او هندستان اړیکې تاریخي دي. په دغه اړیکو کې افغانستان ډېرې مرستې کړي له هندستان سره چې هغه باید هندیان هېرې نه کړي. همداراز د هند له افغانستان سره مرستې دي چې هغه عامل منفعه بنیادي تاسیسات یا هغه څه دي چې هغه د افغانستان د ثبات لامل کیږي. بل اړخ ته پاکستان ده چې خپله د تیرو اسنادو په اساس وایي چې موږ به دا هدف تعقیبوو چې باید په افغانستان کې بنیادي کارونه له منځه ولاړ سي، فابریکې باید نه وي، حتی تر دې پورې شعار ورکوي چې باید سرونه له منځه ولاړ سي، سر چې بیا هر څه خولۍ زیاتې دي. نو دغه شعار چې پاکستان تعقیبوي، هغه شعار چې هندستان تعقیبوي، دا باید څه ډول مقایسه سي که چېرته پاکستان ګیله کوي چې ولې له ما سره افغانان ښه روابط یا ښه روحیه نه لري؟ ګوري په سر کې چې دغه جهاد د افغانستان د شورویانو سره شروع شو، زموږ ډېر مخاور پوهان منصبداران جنرالان لاړل پاکستان ته. پاکستان څه وکړل؟ هغه کسان پرې نه ښودل. مثلا مجروح صاحب شهید کړ، چنګزایي صاحب شهید کړ، جنرال کټوالي صاحب شهید کړ، او په سلګونو زرګونو نور افغانان چې پوهانو دې ته اړ کړل تر غول پاکستان د موږ کډه وتی بهر ته. اما هندستان څه وکړل؟ هر هغه څوک چې افغانستان په هغه وخت کې ورغی، هغه وسات، هغه عزت وکړ، هغه حرمت وکړ، تر اوسه په خپل خوا کې د هندستان ووت یا اروپا ته لاړ یا امریکا ته. دوم داسې میلمنو دا ویلي چې موږ ته هندستان شفاخانه جوړي، اما پاکستان هغه بمبارتي موږ ته هندستان د حبیبي لیسه جوړ کړله. په 310 کې دا گزاري وشوه.
اما پاکستان په مقابل کې څه وکړل؟ هماغه وخت د اعلیحضرت ظاهر شاه او سردار شهید داود خان په وخت کې د دې جنه ترخګر وغوښتل چې د افغانستان په ضد هلته تربیه کسی بوټو هلته سرجر اعظم او نصر الله بابر هم وزیر داخلي و. ټول ته معلومه ده چې ترخګر هلته روزل او بیا د داود خان په وخت کې راغلل څو ولسوالیانو باندې په لغمان او په شیګانو کې کوم جې عملیات وکړل. حتی د جشن په شپه یې غوښتل چې په د کابل کې یو واقعه رامنځته شي چې ټول چراغونه خاموش شي. نو پاکستان د ابتدا نه تر انتها له موږ سره بد کړي او همدغه نیت ته تاسو وګورئ د امریکا او د افغانستان روابط په عموم کې پاکستان نه غواړي چې ځکه چې همیشه د هغوی د مسؤلینو په وګونو کې د افغانستان په ضد توجیه جوړه کړې او افغانستان یو ترهګر هیواد ورته معرفي کړی. حالان کې خپل رئیس جمهور د امریکا دا ویل چې له شیکاګو نه افغانستان آرامه ده. دا خپل یو لوی اعتراف ده. دوم دا چې پاکستان دغه اوس هم شیطانت لري دغه د ایران او د امریکا په منځ کې. دا هم د منافقت ده ځکه خپل ګټې په نظر کې نیسي. یو دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الاس تاسو خو ویل چې په نړیواله کچه پاکستان کوشش د دې کوي چې افغانستان انزوا ته بوځي، افغانستان له پرمختګ او له هر څه نه چې هغه د افغانانو په ګټه د شاته پاتې سي. هند څه کړي په دا 5 کلو کې د افغانستان دپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې چې هغه افغانان رضایت ښیي ورڅخه؟ هند په ابتدا کې چې اسلامي امارت حاکمیت ترلاسه کړ، پاکستان ډېر غوښتل چې افغانستان د خپل صنعتي سیاسي صنعتي لاندې راولي. هغه د ټول ته معلومه ده اما افغانستان لوري اجازه ورنکړه او له هغوی لاسونه په قطع کړل د افغانستان د مداخلې. خو هندوستان په هغه وخت کې اعتماد درلود، باورمندي درلوده پر افغانستان حکومت باندې. خپل هغه دلته سفارت هغه هم دلته وساته او یو څو وخت لپاره بند کړی و، بیرته راوړ. خپل مسؤلین هم دلته پرېښودل. اوس هغه د سفارت په کچه دلته هم نمایندګي لري، د افغانستان نمایندګي هم هلته ده او تاسو وینئ چې په میاشت کې نسی په 2 کې 3 کې نمایندګان رد بدل کیږي. په جګه ساویه مسؤلین زی ورازي سره د خپل یو باورمندي ورخي د خپل د دې لامل ګرځي چې نور هم د افغانستان او د هندوستان روابط خسي او د موږ روابط ټول په تجارت او په انکشاف او پانګه چونه دي. دا نه چې موږ به هندوستان تحریک کې د پاکستان په ضد یا موږ به هندوستان تحریک د پاکستان په ضد، بیا موږ د پاکستان دښمنی په منځ د پاکستان کې راغله. د پنجاب حاکم حکومت او پوځ پر ټول د پاکستان په نورو اتباع باندې ظلم زیاتی او فشار راوستي، علم خصوص په پښتنو او بلوچو باندې او په سیندیانو باندې. همغه سي په مقابل کې ټول جسمي تاسو به شاهد دي چې پاکستان به ټوټه کیږي، تجزیه کیږي او دا به خپل د پاکستان شریف ولس په سر راځيږي او خپل هیواد بلدي مصیبت نه خلاصي. اما افغانستان یو هغه هیواد چې خپل استقلال حاصل کړی او هر هیواد سره چې دوستي وغواړي، هر هیواد سره روابط وغواړي، هر هیواد سره چې اقتصادي کومکونه وغواړي، خود مختاره ده دي کې نه پاکستان د حق لري چې ورتوي سیولې او نه پاکستان د حق لري چې ورتوي هندوستان سره دوستي وکړي. مننه کوم. مومند صاحب افغانستان سره لدی چې واضح سیاست لري، وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکو. تازه بیا دا خبره کړې چې نه چاته افغانستان خاوره ګواښ ده. که ګواښ وای خو دغه ټول هیوادونه په دغه کچه راضي نه وای، یو هم شکایت نه کوي بغیر له پاکستانه. دلته مستندو دلایل ته کراسو افغانستان پر وړاندې داسې څه سند وجود نه لري چې په اساس هند او افغانستان په ګډه پاکستان ته ګواښ متوجه کړي. اما د پاکستان په اړه عامه نظر دا ده چې عملا دوی مداخله کوي، هغه څیرو ته ځای ورکوي، تشویقي چې د افغانستان دپاره جګړه غواړي. اوس که نړۍ مستند مسایل ګوري، حقایقو ته ګوري، دلته باید عمل په چا وي، هغه چې عملا واضح معلومیږي چې دوی ناستې ولاړې لري چې باید افغانستان جګړې ته بوځي، که هغه چې د خپلو منځني اړیکو د نړیوالو قوانینو په اساس مخ ته ځي. یو خو باید تا نړیوال یادونه وکړه
نړیوالو حقوقو نړیوال بنسټونه اوس خو نړۍ یو ځنګل دی که نړۍ ته راسو خو هر څه مستند دي ډېر هیوادونه داسې دي چې اوس عملا ګوري چې په تیری کېږي خو هیڅوک نشته چې دغه مخنیوی وکړي ځکه دا ځنګل قانون د 400 زور لري قدرت لري هغه به مخکې ځي ولې تاسو یادونه د مداخلې وکړه او د افغانستان د خاورې کارول پاکستان په دې پوهیږي چې هندوستان دلته دا کار نشي کولای او هند هم نه غواړي چې دا کار وکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي ولې پاکستان له بل شي نه ویره لري پاکستان وایي چې هند افغانستان سره چې مرسته کوي نو د هیوادونو په مرستې سره به افغانستان په دې وتوانیږي چې پرمختګ وکړي مثلا د بندونو په جوړونه کې د اوبو په مدیریت کې د اوبو مدیریت د پاکستان لپاره هیڅ د منلو وړ نه ده ځکه پاکستان نه غواړي چې د افغانستان اوبه مدیریت شي دا خوږې اوبه پاکستان غواړي چې د اوبه ورته باید فری او رایګان او رواني دویمه مسله پاکستان له دې ویره لري چې د افغانستان هغه کوم اقتصادي پروژې چې دي هغه باید په لاره وانه چول سي او په دې پوهیږي چې هندوستان په دې برخه کې لیوالتیا لري چې کومک مرسته وکړي دا نه غواړي چې پاکستان دا کار وشي دریمه برخه افغانستان نه غواړي خودکفا شي ولې هند هدف دا ده چې په افغانستان سره اړیکې جوړوي باید افغانستان ورو د خودکفایي په لور لاړ سي اصلا پاکستان دغه ګواښ ده ورته د افغانستان پرمختګ د پاکستان لپاره ګواښ دی د افغانستان دغه عمراني پروژې پلي کول دا د پاکستان لپاره ګواښ دی د افغانستان د اوبو مدیریت دا د پاکستان لپاره ګواښ دی خو بیا چې کله جګړه غوښتونکو سره مخامخ کینی ټولې ګوري دا بیا څنګه دی د پاکستان لخوا افغانستان بالکل یو شی خو باید زه په واضح په ښکاره ډول وایم که دلته موږ ناست یو که د هندوستان مسله مطرح کوو که د ایران که د پاکستان که د بل هر یو هیواد مسله مطرح کوو موږ د دې هیوادونو خواخوږي نه یو موږ د خپل د ګټو خواخوږي یو د خپل د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې د هیوادونو ګټې وایو غیر له هغه نه موږ ته ایران تاسو ولیده چې ایران سره په هر بحث کې د امریکا جګړه چوله موږ او تاسو یې پلوي کړی هغه د خپل د ګټو پر بنسټ باندې ولې ایرانیانو څه وکړ د افغانستان پر وړاندې همداسې که نن موږ هند هم یادوو هند په دې معنا نه دی چې هغه د افغانانو د افغانستان خواخوږی دی د هغه ګټې دي د افغانستان په پرمختګ کې ګټې غواړي د پاکستان د افغانستان په شاتګ کې ګټې دي پاکستانیان په ښکاره ډول د هغه کسانو ملاتړ کوي که هغه پاکستان د کبل یا هر یو هیواد ده چې هغه افغانستان کې جګړه غواړي هغه د افغانستان بربادي غواړي هغه د افغانستان شاتګ غواړي هغه د افغانستان بدبختی غواړي نن تاسو ګورئ ملاتړ کوي نو ولې ښایي نړۍ په دې برخه کې څه نه وایي ولې مثلا ملګري ملتونو سازمان غبرګون نه ښیي ولې قدرتونه په دې کې غبرګون نه ښیي ځکه چې ګټې ایجابوي نه که ګټې ایجاب کړي دا نن غږ پورته کړي چې ته دا کار ولې کوي او که د نړیوالو حقوقو ته یې راوړوي که د ملګري ملتونو سازمان ته وړوي باید پاکستان تر هغې نور هم زیات تر فشار لاندې راسي چې دا مستقیما د افغانستان په امورو کې مداخله ده کوم مسایل دي چې پاکستان خلاف د نړیوالو قوانینو ترسره کړي چې هغه یو تاسو وایئ چې نړۍ که قانون ولري یو په افغانستان کې عامل منفعه ځایونه په نښه کول دا چیرته د نړیوالو حقوقو په همغږۍ سره ترسره کیږي دا چیرته ملګري ملتونو سازمان وایي چې تاسو لاړ سئ عامل منفعه ځایونه په نښه کوي روغتون په نښه کړه او هغه کې بیا معتادین او ناروغان بیا په شهادت ورسوه چیرته دا نړیوالو حقوقو یا ملګري ملتونو سازمان ویلي دي چې تاسو لاړ سئ ملکي کورونه په نښه کوي ماشومان په شهادت ورسوي زنانه په شهادت ورسوي دا چیرته ویلي چې تاسو د یو هیواد په امورو کې په امورو چارو کې د یو مخالف ډلې یا د یو مخالف کس تاسو طرفداري وکړئ یا پلویتوب وکړئ دا چیرته دي عملا تاسو ګورئ یعنی دلته مستند شوي مسایل دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او د افغانستان پرمختګ نه غواړي دا ګورئ افغانستان کې تاسو مثلا نړیوال کوي چې افغانستان کې چیرته ناامن نسی که افغانستان مثلا پرمختګ ونه کړي دا د سیمې لپاره د نړۍ لپاره خطر دی ګواښ دی چې خطر دی نو تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ که افغانستان نامنه کیږي خو تم نامنه کیږي که افغانستان نامنه کیږي خو د سیمې هیوادونه هم نامنه کیږي دا په دې معنا ده چې د دوی هر یو ګټې پر بنسټ باندې مخکې ځي چیرته چې ګټې نن که د هندوستان ګټې دي په افغانستان کې دا ګټې زموږ له ګټې سره په همغږۍ سره مخکې ځي زم پرمختګ غواړم هند هم ماته وایي چې زه غواړم هغه ځایونه تاسو سره مرسته وکړم چې ستا پرمختګ ده پکې زه هندوستان سره ولې دښمني د تا لپاره وپالم یو مهمه موضوع چې هغه راپه یاد شوه پاکستان کې چیرته رښتونی وای په لومړیو کې تا ویل چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنئ
تا دا سټیج اخیستی و نن ولې ته وایې چې دلته ترهګرې ډلې دي دوی په رسمیت مه پیژنه خو له دې حتی حکومت وایي مشروعیت نه لري. بالکل له دې ښکاري چې ستا هدف بل څه ده. ستا دا هدف نه ده چې ته د اسلامي امارت د په رسمیت وپېژندل سي. ستا هدف دا و چې د څو محدوده هیوادونو له پخوا نه په رسمیت وپېژندل سي چې ستا ګټې دي ورسره. خو نه اوس افغانستان په دې پوه شوی دی چې نور موږ د چا د ګټو لپاره قرباني نه ورکوو. موږ خپل ګټې لرو، خپل بهرنی سیاست لرو، خپل هیواد او جغرافیه لرو، خپل خپلواکي لرو چې هر هیواد سره غواړو اړیکې پالو. که هغه هر هیواد وي موږ ته مهمه نه ده، حتی که امریکا هم وي موږ امریکا سره غرب سره د خپل د ګټو پر بنسټ باندې ورسره اړیکې پالو او اړیکې پراخوو. مختار صاحب ولې پاکستان نسی کولی چې د هند غوندې له افغانستان سره ښه روابط ولري، پرمختګ ته کار وکړي، هغه څه وکړي چې عامه ذهنیت نن دغسې قضاوت وکړي لکه په هند باندې چې کوي؟ اول خو افغانان د پاکستان په هکله ښه موقف او ښه دریځ او ښه نظر ځکه نه لري چې 50 کاله مسلسل د همدغه آترس نه افغانستان وران شوی. نو تاسو د یو ملت نه دا توقع مه لرئ چې پرون دې ورته کور وران کړل، جومات دې وران کړل او د نړیوالو ټولو قوانینو موازینو په خلاف مو هغه ټول چارچلند وکړل چې د انسانیت او د نړیوالو قوانینو پر خلاف. دویم موضوع دلته ډیر اساسي او بنیادی موضوع دلته دا دی چې افغانستان د پاکستان لپاره تهدید او ګواښ نه دی، خو پاکستان د افغانستان لپاره ګواښ دی. پاکستان د په ډیر صراحت دا واوري افغانستان ته د افغانستان بقا او د افغانستان پایښت مهم دی. که د پاکستان په مغزو او په سر کې دا وي چې یو بل استخباراتي او نیابتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته راځي، افغانستان قطعا حق لري چې عمل بالمثل وکړي. کچيري پاکستان په نړیوال سټیج کې اجازه راکړي، کچيري پاکستان په نړیوال سټیج کې افغانستان د ترهګرو په نوم بدناموي، نو پاکستان د متوجه شي چې پاکستان په خپل د ترهګرو مور دی. دویمه اساسي او بنیادی خبر دا دی چې کله چې ته زما کور او کلی بمباروي او کله چې ته د ټولو نړیوالو هغه موازینو چې تا پر پای امضا کړی دغه په خلاف په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړو ته لمن وهي او داعش سره لاس یو کوي، هغه جهتونو سره لاس یو کوي چې د افغانستان د بقا او د سلامت سره په تضاد کې دی، افغانستان منتفي کوي، افغانستان له پښو غورځوي. افغانستان قطعا حق لري د ټولو نړیوالو قوانینو پر رڼا کې چې د خپل ځکه او د خپل تاریخ او د خپل اصالت نه دفاع وکړي. بله درنو لیدونکو دا ملرو درنو لیدونکو بیا هم بخیر رالاست. مختار صاحب ولې پاکستان نسی کولی چې د هند پر رقم افغانانو ته ځان ثابت کړي؟ پاکستان دا نه غواړي. پاکستان لا تر اوسه په خپل ستراتیژیکو اهدافو کې د افغانستان په حق له تغییر نه راوستل. پاکستان نه غواړي که اختیار نه لري؟ پاکستان نه غواړي او پاکستان خو د انګلیسانو د مشورې او د بطن او متن نه وتل یو جغرافیه دلته دی. هغه څه چې د پاکستان ستراتیژي دی، اول پاکستان غواړي چې افغانستان پر خپل پښو ونه درېږي. پاکستان غواړي چې د افغانستان بهرنی سیاست د پاکستان تابع وي. پاکستان غواړي چې افغانستان داسې یو ملک وي چې په هغه کې نیابتي استخباراتي جګړې د پاکستان له ادرس هلته دوام وکړي. خو پاکستان د خپل خوب باید او د خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي. علت دا دی چې ته کله هم په ما بمونه غورځوي، افغانان هم بنګړي نه دی اغوستي، بیرته به عمل بالمثل در سره کوي. هغه څه چې موږ ته په دې شرایطو کې ډیر مهم دی، دلته څو موضوع مهم اشاره شوی. ډاکټر صاحب چې څه باید وکړو؟ ستانکزی صاحب څومره شرمونکي ده د یو افغان دپاره چې هغه ځان افغان بولي، وایي چې زه د افغانانو دپاره کار کوم، ولې بیا غوښتنه د جګړې دپاره ځي له پاکستان څخه کوي؟ پاکستان هغه هېواد چې تاسو د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو د افغانستان په زیان بللی، دوی مرسته غواړي چې موږ سره کومک وکړي چې په افغانستان کې جنګ وکړو د اوسني نظام په مقابل کې. د افغانستان 90% خلک د افغانستان د اوسني حکومت نه دا غوښتنه کوي چې امر د سفربري د پاکستان په مقابل کې ورکړو، ځکه ډېر زیات تجاوزات یې په موږ وکړل. اما یو تعداد یاغیان، باغیان او لنډغران
چې دوی همیشه په افغانستان کې د زبرواکینه کار اخیسته، د زور د بدمعشۍ کار اخیسته. یو په شلو کارونو کې د جمهوریت دوی ولیدل چې سناتار د افغانستان په خلکو ګرځېدل او دغه جمهوریت چې سقوط وکړ د امنیت له لاسه سقوط وکړ. ځکه دوی به نه غوښتل چې په افغانستان په مغه جمهوریت کې هم حکومت یو لاس دوی غوښتل چې هغه ملک الطوایفي وي، د رئیس جمهور امر موالی نه مانه وزیر بنه مانه دا هغه کسان اوس څه په ایران کې ځاله کړي، څه په ترکیه کې ځاله کړي او څه اوس په پاکستان کې روان دي چې هغه ته وعده ورکړي چې قرارداد درته جوړو، دا کمپونه درته جوړو او مدور میزونه خونداو سم هغه ته دایروي سره. دوی هغه ناولي سری دي، دوی هغه منحوسي سری دي، دوی هغه کسان دي چې افغانستان د خلکو په وخت باندې ځانو ته قصرونه آباد کړل. دوی هغه کسانو چې افغانستان په خوا هم خرڅ کړي وو، هغه ننګینه معاهده چې دوی په بن کې امضا کړې و، دا هغه ډله ده، دا هغه ټپله ده چې اوس هم غواړي یو ځل بیا افغانستان د ښامار خولې ته ورټېل وي او له پاکستان او له ایران دوی کومک غواړي. شرم ده دوی ته. تاسو ولې د موږ د ایران سره څومره خواخوږي وکړه او دوی هلته کې د افغانستان یو د خیرات ټولولو لپاره ورغلي او په خیرات کې دوی وربللي وو چې دا د شرم ځای ده. هم ایران ته هم هغه ډلو ټپلو ته چې دوی هلته ورځي. تاسو وګورئ چې ایران موږ ته لښکر د فاطمیانو جوړ کړی او پاکستان اوس یو بل لښکر د دې لانو جوړي او دا دوه لښکر باندې افغانستان ګواکې در حال کې افغانستان له اوسنی د وزارت دفاع له عسکرو سره سوټي هم په سوټي هم دوی له افغانستان نه باسي، په سوټي هم دوی کولای شي چې معارکې سره قطن مقتدا صدق سلام په لاس کې دوی وکړي درته ویل چې تاسو به لیدلې په د اخر وختو کې چې دوی بعد تحرکات لنډه شروع کړي چې موږ به وخت ونیسو، موږ به دا ځای ونیسو، پنځشیر ته به راسو، دلته به راسو، چې زموږ تیز رازو به سیوړی به سو سیوړی تیز رازو به دوی یو لږ ځای هم نه نیسي، یو لږ ځای قدرت د نیولم نه لري او د افغانستان هغه زړور خلک چې په خپل هغه ولایتونو کې دي او دغه د هغو ولایتونو په هغو ولایتونو کې دوی خپل ځای نه لري. والله که یو شپه ورکې سره، والله که چای ورکې سره، ځکه چې دوی ډېرې منفوري سری دي. دوی ټول افغانانو ته امتحان ورکړی، اوس دوی ته فقط څوک پاتې دي؟ یو ایران دوی ته پاتې ده، یو پاکستان پاتې ده. پاکستان خو هغه څه د شرع نیواد ده چې زه په دې باور لرم چې دوی په خپلو کمپونو کې له منځه ځي، ځکه چې پاکستان د خپل اردو حفاظت نشي کوي، د خپل ملیشو حفاظت نشي کوي، د خپل مامورینو حفاظت نشي کوي. نو د دې حفاظت به څنګه وکړي؟ دوی د دې لپاره راوړي چې ټول عمل ته یا به عمل ته سټ کړي او یا په قدرت ته بل. تاسو او تاسو په څیر یو شمېر نورو څیرو پسې ځینو انتقادات راخیست یا مخالفت کوي، ولې له تاسو سره مخالفت کیږي؟ دا د یوې اونۍ را په دې خوا کله چې ما د پاکستان د تجاوز او د ایران د حکومت د مداخلو په مورد کې چې زموږ په کوي په شدیدو الفاظو لیکنو غندلې وو او د دې هیواد جاسوسان چې یو تعداد د باندې تښتېدلي کسان دي یا غیان دي باغیان دي په ما پسې او زما په یو څو کسو نورو افغانانو پسې دوی لیکنې فایل کړي او دا یې ویل دوی به ډیپورټ شي، دوی به داسې لیکنې وکړي ستانګزی پاکستان کې و دا و په خاط کې و بیا په جمهوریت کې کار کاوه دا وخت 230 کال کې څه کار نه کړی. اما دوی ته په دې باندې دا زور ورکړي چې ما همیشه د په جمهوریت کې مخته کړی باتن بعد غلطم د لنډغرو په زدم او اوس ما ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې سره حکومت روی کار ده. ما ته دا مهم ده سره مسؤلین دلته د حکومت د افغانستان د افغانستان د ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانانو لپاره دوی کار کوي. دغه اوسنی مسؤلین چې همیشه دوی یادوم او د دوی دغه کړنې همیشه په ګوته کومه لیکمه او په تلویزیونونو کې وایم دا هغه څه دي چې واقعیتونه د زبر تاسو ته نه وایم. مثلا منفعه پروژې دي، بندونه دي، سړکونه دي، انهار دي، امنیت ده، د ترهګرو سره مبارزه ده، د مخدراتو سره مبارزه ده او د محتاجینو راټولول او شفاخانو ته لیدل چې په لاپاو نفر ټولو مهم چې 1 میلیون نفر مهاجر دلته راغلي دي، دوی بسیا کول، دوی ته خدمات رسول، دا ولاکه قوي ترين مملکت په دنیا کې وکړ
کولی شي مګم دوی کولی شي دغه څه موږ وایو په هغوی باندې بده لګېږي ځکه هغوی خو همیشه خلک خولړي زورولي دي او حکومت سره ناکاره او په ناکاره توګه دوی کار کړی ده اوس دوی په ما پسې هم راخیستې او 2-3 کسان نور هم دي دوی په موږ پسې دغسې تبلیغات کوي چې دغه باور د خلکو کم کړي او یا ذهنیتونه خرابوي د افغانستان خلک ما هم پېژني او دا کسان هم پېژني. مننه کوم. مومند صاحب بحث پای ته رسوو. یوه مسله دا چې د بدخشان موضوع د ناامنیو دپاره یو ټکی انتخاب سوی و چې څه ډول وکولی سي له دغه ځایه باید افغانستان ناامنه سي. په دې برخه کې جمعه فاتح یو له هغه څیرو څخه و چې دوی روایتونه ورته رایستل. کله چې جمعه فاتح تصویر کې راښکاره سو چې وایي زه مشکل نه لرم دا ټول تبلیغات دي، نن همغه خلک چې تشویقوي بد و رد ورته جمعه ولې داسې یو څه ونه کړل. دغه مسایل څومره ریښه باسي د پاکستان له سیاستونو سره کله چې پاکستان ګیله کوي چې ولې د هند په څیر له ما څخه خلک راضي نه دي، څومره تاسو ګران بولي په دې موضوعاتو کې؟ ګورئ علیزی صاحب، هر هغه روایت، هر هغه مخالفت چې هغه ولسي ملاتړ ونه لري هغه منتهي ده. په افغانستان کې هر مخالفت چې راپورته شوی دی کامیابه شوی هغه ولسي ملاتړ و. هر هغه مخالفت، هر هغه روایت چې هغه ناکامه شوی هغه په دې معنا ده چې ولس ورسره نه و. نن تاسو وګورئ ولس د هغه چا ملاتړ وکړي، زه هر ورځ به مرم، هر ورځ به بمبارد را باندې کیږي، هر ورځ به مې روغتونونه ویجاړوي، ورزشکاران به مې راته په شهادت رسوي، ډاکټران به مې په شهادت رسوي، بیا زه پورته شم د هغه ملاتړ وکړم. هیڅ امکان نه لري. او هغه د هر هغه فرد، د هر هغه شخص چې ملاتړ کوي د هغه شخص هم منتهي ده. نن ملاتړ هیڅوک دلته په افغانستان کې نه لري ځکه دوی امتحان ورکړی دی، دوی آزمایل شوي دي. یو څوک چې یو ځل هغه کسان چې اوس مخالفت پورته کوي، هر هغه کسان چې اوس روایتونه راباسي، هر هغه کسان چې اوس په افغانستان کې جګړه غواړي، هر هغه کسان چې هغه په افغانستان کې بدبختي غواړي، هغه افغانانو لپاره لکه ښیښه غوندې ورته ښکاره معلومیږي چې دا څنګه ډول دي. رسو نن څه کول پکار دي؟ هند ته څه کول پکار دي؟ پاکستان ته د افغانستان سره؟ په لومړۍ برخه خو هند سره هر بل هیواد چې دا هغه سره موږ غواړو چې ښې اړیکې جوړې کړو او هند ته هم پکار دی چې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې ملاتړ هم زیات کړي، اقتصادي برخه کې او بل اخره دغه سیاسي اړیکې نورې هم پراخې کړي، د سفارت تر کچې پورې ورسوي. ځکه موږ او تاسو په هندوستان سره تاریخي اړیکې درلودې، افغانانو هم هندوستان سره ډېر زیاتې مرستې کړي دي هر اړخ کې چیرته وګورو. پاکستان ته هم که لازمه ده که دوی غواړي په افغانستان سره ښې اړیکې ولري، افغانستان سره هغه خپل اهداف اقتصادي چې لري هغه د اقتصادي اړخ نه را دي شي مخکې دي شي. دوی خو د ظالمان حتی هغه ټاپي پروژه او کاسازر پروژه چې د دوی په ګټه ده هغه هم نه پرېږدي چې تعملي شي. مختار صاحب بس پای ته رسو، په څو ثانیو کې هند باید څه وکړي له افغانستان سره؟ افغانستان د هند سره تاریخي، سیاسي، اقتصادي او حتی نظامی استراتیژي حق لري چې ویلري او زموږ باور دا دی چې افغانستان آزاد او خپلواک ملک دی. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې افغانستان یو بهرنی پالیسی او ناپېیلی استراتیژیک سیاست لري چې د افغانانو لپاره مفید دی. بله مننه. مختار صاحب، ستانکزی صاحب، مومند صاحب، درنو لیدونکو ستاسو څخه مننه کوم. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.